جوړې بدې شاړې کړم ښایسته. د خواف هرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د دوهمې برخې جوړولو چارې عملاً پیل شوې. د خواف هرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د دوهمې برخې جوړولو قرارداد د روان 1403 لمریز کال د حمل میاشتې په 9مه نېټه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د ټولګټو وزارت او ګاما ګروپ شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خواف هرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې دوهمه برخه 40 کیلومتره اوږدوالی لري چې ټول لګښت یې شاوخوا 4 میلیارډ افغانیو ته رسیږي. د دغه پروژې چارې به د شاوخوا 2 کلونو په جریان کې په معیاري ډول بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خواف هرات اوسپنې پټلۍ لویې پروژې وروستۍ برخه ده چې د هرات رباط پریان څخه پیل د دغه ولایت هوایي ډګر او صنعتي ښارګوټي ته رسیږي. د دغه برخې په بشپړېدو سره به د خواف هرات د سیمه ییز اتصال پروژه افغانستان د ایران له مهمو سمندري بندرونو سره وصل کړي او د ترکیې هیواد د اوسپنې پټلۍ شبکې له لارې به اروپا ته لار ومومي. پر دې سربیره به د افغانستان له خاورې په تېرېدو سره د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د کچې لوړېدو لپاره هم زمینه او اسانتیاوې برابر کړي. د یادونې وړ ده چې د دغه پروژې په جوړېدو سره به په فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو کې د اوسپنې پټلۍ شبکې غځولو ته زمینه برابره شي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم.